افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. دویم، په پټو سترګو خپرول مه کوئ. د کوم شي په اړه مو چې پوره معلومات نه لرل او پر موضوع حاکم نه وئ هغه مه نشروئ. لومړی خپل ځان ورباندې وپوهوئ او بیا هغه د خلکو د استعداد او سویې سره سم خپروئ، ځکه چې کیدای شي د خیر پر ځای خلکو ته فتنه وګرځي. ابن مسعود رضی الله عنه روایت کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: که ته قوم ته داسې وینا وکړې چې د هغوی عقل او فهم ورونه رسیږي، نو د ځینو لپاره به دا مبهمه وینا فتنه جوړه شي.